سلامونه او پوښتنه مینه د پاتې شاه باران د ناول شپږمې برخې ته مو رابولم په دې هیله چې دا هم راسره د زړه په غوږونو واورئ. په تیره برخه کې غزن وویل چې زمرک ړنګ بنګ راپاڅېد او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکاوه خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کړې، پر ځای ودرېدم. زمرک وویل ته خو به که چا بیخي مجبور نه کړې په ډله کې به دې هم اتڼ نه کاوه. دا نن کومه هوا رالوتې؟ ورته مې وویل اشنا ولې به اتڼ نه کوم؟ نن خو ټول کائنات لکه د بنګو پیمانه اتڼ کوي. په خندا یې راته وویل بنګو ته دې لږه چې لاس واچاوه. ځواب مې ورکړ چې اشنا بنګ مې نه دي څکلي، بلکې د تخیل په سیمه مې په جریبونو بلکې په خرورونو بنګ ټوکېږي. راته یې په استفهامي انداز وویل نو بیا دا چې در مې درخانۍ شوه. هغه خوشحاله شو، ویلې ښه ده غزنه چې ستا د زړه درز کوشیر وموند، خو ته هم اوس له ادم خانه کم نه یې. خدای زده له کومې څانګې نه دی شهباز جوړ کړی و. زه چې ځو ښار ته د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم. رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیست او بیرته د زمرک دوی حجرې ته راغلو. راته یې وویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه، رباب دې زده کړ، اوس ما ته ووایه چې ستا درخانۍ ده څوک؟ سمه ده، اول به درته یوه نغمه وغږوم، بیا به درته درخانۍ وښایم. هغه راسره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو. غوږې مې ورتاو کړل او چې سوري ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې راونیوله. دا ګرد چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی. نغمه کې دومره ګرم راغلی وم چې ځان او جهان مې هیر و. یو وخت مې زمرک لاس ونیو او راته یې وویل ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه، له جامو دې خولې څاڅي او د رباب دې هم کار وکړ. که پریښی مې وای نو یا خو دې د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه. رښتیا دا سندره خو به څانګې هم ډېره زمزمه کوله، زړه خو دې هلته ځاله نه ده جوړه کړې. ورته مې وویل اشنا تا د خپلې پوښتنې ځواب خپله وموند، هم څانګه زما درخانۍ ده. وا غزنه څه غرنی ګلاب د انتخاب دی، په هر طول پوره ده. هسې د فزیک استاد ته خو به دې هم دعا کړې وي. ومې پوښته چې هغه څنګه؟ راته یې وخندل، ویې ویل نن سهار یې څومره ښه موقع درکړه. ما هم ورسره ومنله او د فزیک ښوونکي ته مې د دنیا او آخرت خوښي وغوښته. زمرک راته وویل زه به د کتاب په کرښو کې ډوب شم، اوس ستا او ستا د رباب خوښه آرام کوئ او که د ماښام ډوډۍ ته ایسارېږي. ناوخته و، بخښنه مې ترې وغوښته او خپل کور ته لاړم. بیا نو چې کله لیسې ته لاړم کله به مې د څانګې سره په خوله خبرې کولې او کله په سترګو، خو د ازموینو لپاره مو تیاري هم کوله. یوه ورځ یې راته وویل غزنه ایله څو ورځې پاتې دي، زه خو به هر کال د اوړي په رخصتیو کې وطن ته تلم، خو دا ځل مې زړه درزېږي، هسې نه چې پلار مې د بیرته راتلو مخالفت وکړي. ما ورته وویل مه ډارېږه، پلار به دې ولې مخالفت کوي؟ ته خو دلته هم د خپل ورور سره اوسېږي. هغې یو سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل دا خبره نه ده، د لیسې په دوره کې هم د کلي خلکو زما د پلار په هکله پسپسک کاوه چې پیغله لور یې مکتب وایي. په کلي کې خو بیبیشي غټ څادر په سر کړی وي، خدای خبر چې پېښور کې څنګه ژوند تېروي. زمونږ خلک بل راز دي، هغوی وایي چې هلک هم پاکولتي شي نو له اسلامه لاس ومینځي، او د نجونو لپاره خو د پوهنتون تصور هم نشي کولی. آخر پلار غریب به مې تر کومه په غوږونو کې مالوچ ګرځوي. غزنه زه خو ډېره پریشانه یم، خدای زده څه به کېږي. د څانګې خبرو خفه کړم، سترګې مې لمدې شوې. له ځانه سره مې وویل آخر تر کومه به موږ داسې یو، کله به زموږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرو کې د دړګیو پر ځای د علم څراغونه روښانه شي. خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوست او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړل څانګې مه خفه کېږه، داسې به نه کېږي. ستا پلار د ناوړه روایاتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونې
ښوونې روزنې دومره غم یې وخوړ خامخا به دې پوهنتون ته هم را پرېږدي. خو دا راته ووایه چې ښوونځی به کوم انتخابوي؟ ته ووایه ته به کوم ښوونځی انتخابوي؟ ما ورته وویل زه خو ستا مینې سندرو خبرو او رباب سره اشنا کړم، ادبیات به ووایم. که د زړه خبره درته وکړم زما هم ادبیات خوښ دي. د ادبیاتو د ښوونکي دا خبره مې په زړه لګېدلې چې ادب د ژوند تفسیر او د هغې د بدلون لپاره وسله او استدلال دی. زما همدغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره او کوټه خبرې او روایتونه بیل شي، نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي. ګنې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړی شړی شي. خو رښتیا دا راته ووایه چې رباب دې د څه لپاره زده کړ؟ په مسکا مې ورته وویل په رباب کې مې تا پسې ویر کاوه، دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې؟ رباب زما په غېږ کې راکړه، زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه. خزنه اوس هم ویر کوي؟ نه اوس خوشحاله یم. نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وایي؟ ښه غوږ شه بله درته وایم. خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې ننګي دې لکه غوږې تاوومه. لنډۍ مې وویله خو سملاسي پرې پښیمانه شوم. هېڅ نه شو کېدای، اوبه له ورخه تېرې وې. څانګه له حیا نه لکه مڼه سره شوې وه. اوږده باڼه یې ښکته کړل او غلې شوه. څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هېر شو. بیا مې د لنډۍ د اغېزې د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینو وروسته به په لیسه کې د کانکور کورسونه پیلېږي. ته ورته ایسارېږي او که وطن ته ځې. خبرې پیل کړې خو په لهجه کې یې د لنډۍ نه د راپیدا شوې حیا رنګ محسوسېده. ویلې نه ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لیږلې ده، راځي به زه نشم ایسارېدی. البته کتابونه او نوټونه به له ځانه سره یوسم. که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع کړی شو تیاری به هم وکړم او کانکور ته به هم ځان راورسوم. امتحانونه راغله او تیر شول. د خدای فضل و زه څانګه او زمرک په ښو نمرو بریالي شو. د نتایجو په ورځ مدیر صاحب زده کوونکي په کتار ودرول او ویل د 12م ټولګي د زده کوونکو لپاره میلمستیا ترتیبوو. د لیسې ټولو شاګردانو ته بلنه ورکوو. د بریالیکونو ورکړه او یوه سټیج ډرامه د غونډې برخې دي. خو چای شربت او ځینې نور څه به هم وي. هیلهمن یم سبا به راتلل نه هېروئ. والسلام. د مدیر صاحب په بلنه سبا ډېر شمېر شاګردان لیسې ته راغلي وو، بلکې د څو تنو ناکامانو او د هغو شاګردانو سربیره چې د سخت رقابت په پایله کې خپله نمره بایللې وه ټول راغلي وو. لومړی شاګردانو یوه ډرامه سټیج کړه چې پر افغانستان د جنګ د ناوړه اغېزو زغلنده انځورګري کوله. بیا مدیر صاحب سټیج ته راغی. د لیسې پر کلنیو هڅو او کارونو یې رڼا واچوله. بریالیو زده کوونکو ته یې بریالیکونه ورکړل او نور یې لیک او لوست ته وهڅول. بیا تفریح ته ورته فضا جوړه شوه. د سټیج مخې ته هیڅوک نه و. ملازمینو چای شربت ویشه. وروسته انانسر د سټیج شاته څرګند شو او د لاډ سپیکر د مایک په ټنګولو یې د شاګردانو پام د ځان پر لور کړ. ویلې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په داسې موقعو زمرک د خپل ځان سره رباب راوړی وي. داسې ښکاري چې نن به په وروستي ځل د هغه نغمې زموږ د لیسې له انګړه پورته شي، ځکه چې هغه فارغ شو پوهنتون ته به ځي. په هر حال زموږ له ګوتو ووت. زه بلنه ورکوم، هیله ده چې په آرام ډول او د زړه په غوږونو به یې اورئ. په سټیج درې غوړېدلې وه. انانسر مایک ورښکته کړ. زمرک هم ورغی. رباب ته یې ګوته واچوله. داسې رباب یې وغږاوه چې پخوا یې په لیسه کې کله نه و غږولی او ولې به یې نه غږاوه. په لیسه کې وروستی رباب و. استادان او زده کوونکي داسې غلي او حیران لکه بوتان. هغه بوتان لکه چې یوه زمانه یې د دې رباب نغمو ته انتظار کړی وي. ونه بوټو او ګلانو ورسره لکه ماهر نڅاګر په نظم سر او تال رقص کاوه او څو په زړه پورې نغمې وغږولې او بیا یې رباب غږول بس کړل. مایک ته یې خوله ور نږدې کړه او ویې ویل درنو حاضرینو، زما رباب خو مو ډېر
اورېدلی. زما یو ملګري وس رباب زده کړی. هغه به په دې وروستۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره رباب وغږوي. غزن ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. زما د نوم په اورېدو د زده کوونکو ترمنځ ګنګوسۍ پیل شوې. یو تر بله یې ویل غزن او رباب. زمرک بیا بلنه راکړه. جرات راته ګران و، خو د زمرک او د نورو ټینګار اړ کړم چې یوه نغمه وغږوم. هماغه نغمه دا ګرد چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی وریږینه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. چې له سټیج نه راکوزېدم نغمه مې په ذهن کې کړنګېده او خورو ورو حواسو مې ورسره د شاګردانو د لاسونو پړکا یو ځای کوله. له کومې خوا مې د زرینې اواز هم اورېده چې ویل ته خو په سادو کې تلهدار وختې، خو زما په هواره ځمکه پښې ښویېدې. بارانونه نه و راغلي خو چې د څانګې څنګ ته ورسېدم بڼو پورې دوه سپینې ځلېدونکې اوښکې نښتې وې. تر ناوخته په لیسه کې وو. څانګې او زرینې راسره مخه ښه وکړه. زما سترګې هم د څانګې په شان لمدې شوې. په تلو کې څانګه لکه د ګلو لښته کږه شوه. په سرو سترګو یې راوکتل. زما د نظر غیر مرئي لاسو یې ډېره لمنه ونیوه، خو د بیلتون لاسونه ډېر زورور وو. د زیړ لمر په وړانګو کې هغه یوه زرینه مجسمه ښکارېده او زما نظرونو یې تر هغې پښو ته ځان غورځاوه چې پناه شوه. زما څانګه د بیلتون سیله یې وړه، زما ښکلې څانګه، زما ګلورینه څانګه، او زه لکه خزان وهلې ونه پاتې شوم. د خوږو نغمو مرغۍ والوتې. یوازې سپېرو سیلیو زما په وجود کې ویرونکی ساز غږاوه. زما سترګو څانګه بایللې وه. ټول کائنات راته ناامیده جوارګر ښکارېدل، لکه چې خمارې وهلی وي، ښایست یې بایللی وي، لکه خپل ټول رنګ و نور یې له لاسه ورکړی وي. بیخي بل راز شوی وم. د ژوندي لاش کلمه راته د ډرامو او ناولونو یوه مړه اصطلاح ښکارېده. خو د څانګې له تلو وروسته وپوهېدم چې ژوندی لاش هم وي. د کانکور کورسونه هم پیل شول. زه او زمرک هم ورتلو، خو زما ذهن به لږ وخت په ټولګي کې او ډېر وخت بل ځای و. هغه ځای چې لا مې د سر په سترګو نه و لیدلی. د څانګې په کلي کې به وم. هغې ماته ایلام دومره ویلي و چې د سپین غره په لمنه کې اوسېږي. ما به په خیال کې څانګه جوړوله. غره ته به ځي، په نرۍ ملا به درانه منګي په سره وي، شوخې غرنۍ نجونې به یې چیړي تنګوي به یې، خو چې هغه به خاندي او که خفه به وي. څانګه پوهېده چې غرونه مې خوښ دي. هغه به زما تصور چیرته ګرځوي. د بزرګې څوکې سر ته به مې خېژوي. ابشارونه به راباندې اوري. د نختر په څانګو کې به راسره زانګي او د چیني اوبه به راباندې شیندي. د کانکور کورس هم په ختمېدو شو. وروستۍ ورځ وه. له زرینې نه مې پوښتنه وکړه څانګه نه ده راغلې؟ له احواله یې خبره یې هغه خوشحاله نه ښکارېده. زما له پوښتنې سره یې په څېره کې نور خګبان هم خپور شو. هغه پخوانۍ شوخي نه وه. سر یې ټیټ کړ ویل غزنه، د ورور کور ته یې ورغلی وم، څانګه نه ورغلې او د ورور په خبرو کې هم د هغې د راتلو د امید توري نه و. داسې نه ښکاري چې د څانګې کورنۍ به هغه لوړو زده کړو ته پرېږدي. د زرینې خبرې په چورتونو کې لاهو کړم. هوډ مې وکړ چې څانګې ته د زرینې لخوا یو لیک ولیکم او موقع هم وه. د ګرمۍ موسم و. بهر باران په ورېدو و. ټول شاګردان یې د نندارې لپاره برنډې ته وتلي وو. ما لیک د زرینې لخوا پیل کړ. دا دوه رنګي زما فطرت نه بلکې مجبوریت وو. کلیوالې جینۍ ته د هلک لخوا لیک لیکل داسې جرم و چې د څانګې د مرګ سبب هم ګرځېدی شو. نو ځکه مې د زرینې د نوم په تکیه دا کار کاوه.